نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک په عالم انسانیت کې د خالق نه سوا چې څومره سخا الله رب الجلال محمد عربي ته ورکړي و دومره سخی انسان دنیا کې الله نه پیدا کړ. څو کلمات د دې مبارکو په سخا باندې ستاسو مخه تقدم لږ متوجه شي دې طرف ته. زمونږ او ستاسو سخا تعلق لري د کلدارو پورې چې ډېر سخی شي د سعودي د ریال پورې، چې ډېر سخی شي د ډالر پورې، خو چې ټول هم راواخلئ نو یو کاغذ دی، نه سره زر دی او نه سپین زر دی. چې زمونږ او ستاسې فقهای کرام په سمن کې د سره داخلي نه وي، دا پیسې نه دي، دا فلوس دي. سخا خو هغه سخا ده چې څوک سونه بل ته ورکي، څوک سپین زر بل ته ورکي. یو سړی زرګر دی، هغه سره ډېره سونه پرته ده. اول خو سخی خیرات نه کوي، که خیرات کوي نو کاغذ او کلدار خیرات کوي، خو سونه چاته نه ورکوي، سپین زر چاته نه ورکوي. د زړه د سخا او د سخا د کمال د سرو او د سپینو زرو په میدان کې پته لګي. رحمت عالم سید العرب والعجم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دومره سخی انسانو چې یو ورځ د مبارک ته چا شوده راوړل، بیبیانو ټول ورسره محبت و چې کور کې به شوده پیدا شو نو دوی ته به ډالۍ لېږل. نو بیبي خپل بچی ته شودو جام ورکوي، دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته یوس هغه مبارک حکایت کوي، وی چې ما د شودو جام رحمت عالم ته ورکا نو پخوا کې ورسره سونه پرته وه، نو دا لاس په دې سونه کې خښ که او یو موټی سونه یې زما په جولۍ کې راواچول. یو موټی سونه یاره چې کیلو نه نو 3 پاو خو خیجي، سونه ډېر وزن لري. ستا په حساب باندې 70 لاک 75 لاک 80 لاک روپۍ جوړي. اگر راوړي د شودو جام دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو موټی سونه په بدل کې ورکوي، ورته دا سخا د مسکنت او د غریبۍ او د فقیرۍ قصې چې ما ته اورېدلې دي دا حقیقت دی. خو داسې نه و چې ګینې ده ته پیسې نه راتلې، ډېره لویه دنیا ورته را روانه وه. خدای عزم کړی و چې سره زر او سپین زر درهم او دینار به زما په کمره او په کوټه کې یوه شپه هم نه تېروي. دا اراده وه چې څومره به م راغلی چې نور به پرېوتی نه و، ده به بیا خیرات کړي وي. یوه ورځ د نجران جزیه راغلی وه، 2000 جوړې وي، ورسره د سپینو د سرو زر روپۍ وي، خره پې بارو، خره دومره ډېره وه. سهار کې راورسېدل. بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ ته مبارک څه فرمایي، وي دا واخله او د مدینې منورې د کوڅو کې ګرځېږه، کونډ یتیمان او ضعیفان ګوره دا پې تقسیموه، او چې ماښام نور پرېوځي چې 1 روپۍ دې م پرېښې نه وي، دا ټول خیرات کا. هغه شروع شه 2000 جوړې خو یې ټولې تقسیم کړي، دا روپۍ هم زیاتې تقسیم یې کړي. په یو خره باندې دا 2 وري وي که نه، دا یو وری هم تقسیم کړي و. په دې یو وري چې کومه درهم بارو نو دا ورنه لږ پاتې شوي و. ماښام راورسېده، مبارک د سهار نه ماښام پورې کور ته نه ځي، وی ځکه د دې پیسو ذمواري زما په غاړه ده، ما ته آرام نه راځي چې دا روپۍ څو ختمې شوې نه وي. نو بیا پوښتنه کوي چې پیسې پاتې دي، وی چې یو خر باندې سمال پاتې شوی دی. د ماښام منځه کې څه خلک وي هغوی ته یې ورکړه، ماخوستن چې شی اوس هم پاتې دي اوس هم پاتې دي.
وی ماخستن په جمع کې څوک راله فقرا هغوی ته یې ورکړي وی ختم شوي وی نه اوس هم پاتې دي رحمت للعالمین د اعتکاف نه بغیر په مسجد کې شپه نه ده کړې عادت یې دا و کور ته بته په زندګۍ کې یوه شپه په مسجد کې بغیر د اعتکافه کړې ده هغه دغه شپه وه وی ما ته په کور کې خوب نه راځي چې زما پر رقبه روپۍ پاتې وي بس ما ته مسجد کې ځای تیار کړ په جومات کې آرام وکړه خو د سبهی چې اوس نور راوخته بلال صاحب ته یې وسوځه بیا دی منتظر دی مازدیګر هغه راځي وی چې هغه مال ختم شوی یا اوس مې وې زړه ته آرام ورسېده نو د هغې نه بعد دی مبارک به کور ته لاړ